یو ډیر دردونکی خبر، نه ځمکه وشلېده او نه اسمان را پریوتو. پېښور کې یو ډیر ښکلی ځوان چې اصغرمان نوم یې و خپلې ښځې وژلی دی. اوس د اصغرمان کورنۍ د پېښور پریس کلب مخې ته خپل ژړا فریاد کوي. حقیقت څه دی؟ دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. دوستانو، ډیره افسوسناکه واقعه شوې ده چې پېښور کې یو ښځه چې آسیه نوم یې دی، د 3 بچو مور هم ده، خپل خاوند یې په بې دردۍ وژلی دی. یعنې زهر یې ورته ورکړي او بیا یې دا بهانه کړې وه چې ده به نشه کوله، نو ځکه په خپل مرګ مړ شوی دی. خو د علاقې خلکو ویلي چې د ښځې کرکټر بالکل ښه نه و او د دوی په کور کې به هر وخت لانجې هم وي. د دوی د لانجو لویه وجه دا وه چې دې هلک د ښځې خپلوانو له ښه ډېرې پیسې ورکړې وې او هغوی له یې قرضونه ورکړي وو. خو چې کله د خپلو پیسو غوښتنه وکړه نو بیا داسې په بېدردۍ وژل شو. هسپتال کې چې کوم رپورټس مخې ته راغلي دي په هغې کې هم واضحه شوې ده چې دې هلک ته زهر ورکړل شوي وو او هسپتال ته مړ رسول شوی وو. د اصغرمان مور، پلار او خور او ورونه دا غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې موږ ته انصاف ولې نه راکول کیږي. زموږ د زوی قاتل هم معلوم دی، دوی ترې تفتیش ولې نه کوي او په پیسو د هغوی ضمانت منظور شوی دی. د اصغرمان پلار وایي چې زما زوی به د پراپرټۍ کار کولو، کروڑونه او لکونه روپۍ به د خپلې سخرګنۍ په خپلوانو باندې قرض و چې کله یې غوښتلي دي نو بیا ورسره داسې کار وشو. هغه وایي چې زما 2 زامن نور هم دي، خو که دوی زما خبرې نه مني نو دغسې به دوی هم د خپلو ښځو د لاسه مري. د یادولو وړ ده چې دا هلک اصغرمان خپل خوا خسخر کره اوسېدو. 3 ګلالي ماشومان بچي ترې پاتې شول چې 2 جینکۍ دي او 1 هلک دی. د اصغرمان مور په دې احتجاج کې دا غوښتنه هم کړې ده چې دغه ماشومان یعنې نوسي دې موږ له راکړي، ځکه چې سبا ورځ به دغه هم ووژني. ډیر د افسوس مقام دی چې ښځه د خپل خاوند حقوق نه پیژني او د یو څو پیسو لپاره هغه وژني او خپل ځان بېسوري کوي او د خپل خاوند وژنه او قتل کوي. د پښتو پوسټ چینل مینوالو د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. دا ویډیو تر همدې ځایه وه. پښتو پوسټ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. د دې چینل نه به تاسو سره خبرونه او معلومات او په زړه پورې ویډیوګانې شریکیږي. د ځان ډیر خیال ساتئ. ډیره مننه.